بسم الله الرحمن الرحیم. رزو لیسن 21 of ايکسيل 2013. یوشتم نمبر د سم تاسو نن چې کوم تاسو په ايکسيل کې انسرټ ټاب سٹارټ کوو سیدا البته کلی دی انسرټ ټاب دا هم د نور ټابونو په شان سره خپل مشخص ریبون لري او په ریبون کې مختلف قسمه سره ګروپس لري لکه ټیبل اپلیکیشن چارت او داسې نور موږ تاسو اول څلورو ټیبلز ګروپ ولې سیدا کنټرول پلس ان نوی هغه خلم تاسو اول دې پر څه کوم تاسو د لیست جوړول پکار دی ګور مې شو کوم چې فار ایگزامپل دا رول نمبر شوم تاسو را رول نمبر دا فار ایگزامپل سټوډنټ نیم شوم تاسو را دا فار ایگزامپل فادر نیم شو او دا فار ایگزامپل ایج شو ایج دلته نیم شو کوم فار ایگزامپل جندر او تم دا فار ایگزامپل کلاس نیم تاسو را دا فیش شوم تاسو را او پی ډی فار ایگزامپل دومره کړ او بیلانس را باندې دومره پات شو او دا مطلب چې ما سره شي دي اډمیشن ډیټ دی نوښته کو فار ایگزامپل رول نمبر 1 څوک د ما سره عثمان دی فادر نیم فار ایگزامپل طاهر دی طاهر ایج فار ایگزامپل 10 کال عمر لري لکه میل دی کوم کلاس کې لکه ورډ کلاس کې دی فیس فار ایگزامپل دومره دی مطلب سره 2000 روپے مطلب پیډ کړ ایکوال فیس منفي پیډ سیدا او تم چیرې په دې طریقې کو مطلب اډمیشن وکړ خلانه بس فارمولا سے کو ډرګ کو سیدا خټپ کوم لکه نمبر 2 څوک دی ما سره جان دی فار ایگزامپل فادر نیم خان شوم تاسو را یو 10 کال عمر لري لکه او تم دا فار ایگزامپل میل دی کوم کلاس کا لکه اډمیشن کړی دی ایکسل کلاس کې حافظ ما لکه 15000 روپے فیس دی او 1000 روپے مطلب څه کو وصول کړ کوم طریقه لکه اډمیشن کړو تم چیرې دې طریقه باندې څه مطلب اډمیشن کړی دوباره بیا راځم ورپس دلته ټایپ کوم چې فار ایگزامپل څوک دی ما سره عمر دی فادر نیم فار ایگزامپل زاهد دی 30 کال عمر لري لکه میل دی فار ایگزامپل او ایکسس کلاس کې مطلب څه کړی دی اډمیشن کړی دی حافظ سره تم چیرې فار ایگزامپل 1000 روپے فیس دی او 1000 روپے څخه وصول کړی دی دومره مطلب ور باندې پات شو اوس راځو چیرته ټیبل سره زما ګوري د دې سره کار چې د ډیټا انالیسس سره د تحلیل سره کار دی دا ګور تاسو کوم تم چیرې سو کومه ته دغه انتخاب کا یو بارډر ورته ورکړه خاطر لپاره چې موږ تاسو څنګه شي مشخص شي دا ملکه بارډر ورته ورکړه بولټ میم کړ سیدا اوس هم چیرته انسرټ ټاپ دا البته ما سره چې پیوټ ټیبل چې لکه نو پیوټ ټیبل دا سره پر اس پر کو سمرایزیشن د لپاره ډیټا انالیسس تحلیل او تسجیل پر څه کو دینه کار اخلو کلیک کړئ باندې اوس ماته وی چې سلیکټ رینج اور ټیبل او تم چیرې فار ایگزامپل دغه ټیبل دی اوس ماته چې چوز ویر یو وانټ ټو پیوټ ریوټ او بی پلیسډ او تم چیرې نو ورک شیټ جوړ کړئ دلته ما جوړ کا ایگزیسټینګ ورک شیټ خو په لکه ما څه پکاته نو ورک شیټ کې مطلب جوړ کړئ کلیک کړئ باندې ګورا ما سره مستقیمه لکه سره البته ماته چې پیوټ چارت یا پیوټ ټیبل فیلډ تل ګوري سو خبرې زده کوي عموما ما سره کوم دي دا پیوټ ټیبل چې کوم د څلوري څلور هغه لري فیلډونه لري یو فیلډ د فلټر لپاره دی یو د کلم لپاره دی یو د رو لپاره دی یو د کیلکولیشن لپاره دی لکه اوس هم دا یو چلو کلکه چې فلټر لکه څه کوم برل دی باندې مطلب څه کوم ضرور نمبر باندې مطلب سرچینګ کوم څه کوم سرچینګ ور باندې کوم ګوره د مې څه کرا ډرګ کړ دا ما چې شل کانو د سرچینګ لپاره شو الکه چیرته غوړم تم چیرې دا څه ماته په کلمونه کې راوړه په دې شکل مله ډسپلی کې یا رو کې مطلب زما په کار ده مله څه مطلب رو په شکل باندې ډسپلی کراته صحیح شو او کلم کله کس زما په کار تم چیرې کلاس مله کوم دی کلم په شکل باندې راوړه صحیح شو یا دا څه مطلب تاسو په کار شي دا مطلب تراوړه راته رو تراوړه دا څه ماته کلم تراوړه څنګه شما سره دا منظم شپ دې شکل باندې او وای چې مطلب زما سره په کار ده فیس میجر په کار دی ویډیو کې زما په کار دی نو ډایرکټ ما سره څنګه چلتا یو پیوټ ټیبل ما سره کوم دی مطلب جوړ کړل شي را اوس دې ګوري تحلیل او تجزیه اوس مغلقه ده یو څه ثقيل موضوعات په دې کې دي را ګوره تاول په دې باید پوه شي چې ما سره کوم دی کوم فیلډ باندې زه سرچینګ کول غواړم مون تاسو کو په آی ډي نمبر باندې ځات سرچینګ کوخه هله تاسو چې مطلب هغه ډوپلیکیټ نه راځي جعلی نه راځي ما سره او کلم کله کله ما سره کار چې هغه څه ما سره کلمونه کې راشي او کوا چې نه مطلب روګانی کو زغړم ویډیو په شکل ما سره ډسپلی شي دا ډسپلی کا او ته ما ته څه لیکانو فیس راته ډسپلی کله کا اوس ګوري د هر یو فیلډ سره مشخصه پراپرټي لري سلري مشخصه پراپرټي لري ته دا سم کولای شي فار ایگزامپل چیرې اډمیشن ډیټ مطلب مرسته کله تر وړه کلیک کړي بنده اوس ګوره ما سره کوم دي عمر په تاریخ باندې څکړه مطلب اډمیشن کړي دلکه دا فار ایگزامپل هغه مطلب دومره مطلب پیس شو سره دا مطلب په تاریخ باندې کوم دی کړي دي او گواچ نه دلته ملکه په کار دی رول دلته راشي ما سره ګوره په دې طریقه هم ته کولای شي مطلب دا څه کې ډسپلی کې درته راځو په دې باندې نور مطلب کار کو فار ایگزامپل چې مطلب دا زما په کار سو کدا ما ته کلم تر وړه کلیک کړي باندې ګوره ما سره کوم دی کلم تر راځي دا ختم کاله کا او یا فار ایگزامپل چې کلاس مې لکه په کار دی کلاس هم ته څه کولای شي ته انسرټ کولای شي دا فار ایگزامپل فیډ د لکه په کار شو دا ما څه کولته ویډیو تر راته راوړم ګوره ته په دې څه کولای دا اس پر کولای شي خو لکه زما دا قسم په کار نه شو
زه په دې شکل نه غواړم چې یو پیوټ ټیبل جوړ کړم ښه دا ختموم دي ځنه لکه دا ماته څه کا شیټ 2 ختم کا زه غواړم چې یو چارت جوړ کړم خو په دې شکل باندې نه وته دا سوچ لو کدا انتخاب کړتا انزرت تراشه په دې کلیک وکړه لکه کوم ځای لکه غواړم تم چې نه ورک شیټ کې ښه سم لکه په کار تم چې را صرف زما فیس په کار دی لکه اوکې کړه څنګه چل شو ما سره څه ډسپلی کی کاونټ اف فیس ان ټوټل ما سره څو پرګمونه دي لکه 3 پرګمونه خو تم دا مېس فرق ودی باندې کلیک وکړه لکه سم په کار دی و تم چې را ویډیو فیلډ سیټینګ کلیک کړه باندې لکه اوس کومه فنکشن استفاده شوی دا کاونټ څه مطلب شمیرل خو زما څه په کار لکه سم په کار دی اوکې کا څومره پیس ماته لاسه راځي 14000 روپۍ خالق دا قسم په کار شو ګوري دا رول نمبر د راخله ما څه کوم دا مطلب کاونټ کوم لکه ګوره د لپاره څه کوم یو فنکشن استفاده کوم او تم څه وکړه لکه دا ماته کاونټ کړه لکه څه کا یعنی اوس مارا چې ما سره څومره سټوډنټان دي اوکې کړه دا څنګه چل شو مستقیم ماته چیرې 14000 روپۍ د فیس کیږي او ټوټل څو شاګردان ته لري 3 نفر خا بیا لکه زوی مې چیرې چې چلم په کار دی تم چیرې فیډ ماته ډسپلی کې کلیک کړه باندې ټوټل ماته څومره فیس مطلب راکړل شوی دی نو ګوره د ډرکا دی کې مطلب څه کا واشه ګوره اوس ماته څنګه سوې چیرې 3 نفر څه کړی دی فیټ کړی دی ماته او تم دا ماته څه کا په دې شکل زما په کار نشو ګور دې باندې کلیک کوم ویډیو فیل سیټینګ باندې کلیک کوم الکه زما د څه په کار سم می په کار کلیک کړي باندې ټوټل ماته کوم دي 3000 روپۍ اوس پل شي وی دي خالق څومره روپۍ په خلکو باندې پاتې دي دا اوس ګوره څه کوم ته ډر کوم لاندې څه کوم دا شو مخه اوس ماته څه لکه ونه پر مطلب څنګه دی پاتې دي یا اکاونټ بیلانس کوم دی ونه پر دي ها دا لکه زما دا قسم په کار نه دی دام سم کراته کلیک کړي باندې اوس ګوره په خلکو زما 100 روپۍ پاتې دي 1000 روپۍ زما په خلکو باندې څنګه دی پاتې دي ها ټوټل د لکه په کار شو دام څه کلته بیلانس مطلب څه کول تر اوسه شي ګوره دا ډر کوم دلته ښه دا مرکه څه کرا وخت د مست کوا شو ښه دا اوس ما سره کوم دی دام راغی دا مر څه کلکه سم کراته ګوره په دې کلیک کوم ویډیو کلیک اور باندې سم لکه په کار دی سم په کار کلیک اور باندې سو لکه ماته بیلانس 1000 روپۍ په خلکو باندې څنګه دی پاتې دی ښه دا ملک اوس لکه زما څه په کار تم چیرې دلته په دې شکل مطلب راشه دلته را گزار کاله که زه بعض اوقات څه کوم سرچینګ کول غواړم او ته مې شلو کاله که ماته چې ډسپلی کا اول نمبر کلیک کا اوکې که څنګه چل شو اوس ما سره اول نمبر ته څه ډسپلی کوي 2000 روپۍ سره او ته مې چېرې څه وکړه ماته آل ډسپلی کا کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره کوم دی مکمل شکل ته ډسپلی کوي درته ښه راځم ورپسې کالم ته لکه نو کوم چې په کالمونو کې راشه لکه او ته مې چې فار ایگزامپل دا کلاس څخه ماته کالم شکل باندې راوړه کلیک کوه دلته ما سره څه لکه نو ګوره ايکسيل ورډ دا مطلب بلینک دی ما سره دلته بیا ما سره کوم دی اکسس دی چې دا او کوای چې مطلب روګانی کرا سره سو کلته مطلب اوکې کلته واچو مطلب اوس ګوره نه دا مې په غلط ځای کې واچو لکه روکې چې اوس دا کلیک کړی نو ما سره څنګه شو دا راغی ګوره سوې لکه جان کوم کلاس کې ما سره اکسل کلاس کې دا ګوره دا 2000 روپۍ فیس دی مطلب 2000 دلته دی سره دا ما سره کوم مطلب ګرین ټوټل ریویژن ټوټل څومره روپۍ کې لکه دا ګوره دلته راغلی ما سره دلته راغلی چې بیا دام د شمال لکه اکسل کلاس کې څونه پر دی یو نفر دی دلته یو نفر دلته یو نفر سره دا مختلف قسمه چې دی ډیټا انالیسس تحلیل دی لکه تاسو څه کوئ یو ډیټا تحلیل کوئ ها کنټرول زیډ پریس کوم ورپسې تم چېرې دوباره ستاسو مې مطلب خپل دی حالت ته راشي خالي ته بعض موضوعات نور دي لکه ګوري په دې تاسو کلیک کوئ ته چېرې څه وکړه لکه ګوره د بعض اپشنونه غیر فعال دي ښه هلکه څه مې په کار دی موف ډاون لاندې غواړم چې کلیک کړی باندې څنګه شو لاندې راغی او کوای چې مطلب موف اپ کا نو ته کولی شې مطلب موف اپ هم کې دا فیلډ درته ښایي خو چې لکه بیګیننګ ته راوړو اوس ګورې ما سره څنګه شو بیګیننګ دلته راغی ګوره دلته راغی ما سره چې دا او کوای چې مطلب اخر ته لاړ شي څه وکړه او د چېرې اینډ کلیک کړی باندې څنګه چل شو اخر ته راغی چې دا یا ته وایي چې په دې شکل لکه نه وي موف ټو فلټر کلیک کړی باندې چېرته لکه لاړو فلټر ته یې راوړ فیټ چېرته یې وړ فلټر ته لکه وړ ته مې چېرې څه کا دبل لکه ویسه سم هم څه کوم دی فلټر ته ویسه ګوره موف ټو رو لیبل کلیک چېرته لکه لاړو روګانو ته لاړو سیده ته کولی شي همدا څلور فیلډونه څه کوي ګوره د فلټر لپاره غواړې کالم دپاره غواړې رو دپاره غواړې او د ویډیو دپاره غواړې ګوره فلټر سرچنګ دپاره استفاده کوو کالمونه چې کوم په کالمونو کې راځي روګانې کوم چې ریکارډ راځي او ویډیو چې کوم تاسو کومه فرموله او فنکشن ور باندې اپلای کوو دې لپاره څه کوو دې نه موږ تاسو کار اخلو ښه بیا راځو ته کلیک کوم ور باندې بل څه لکه موف ټو کالم لیبل کلیک ور باندې مطلب کالم ته وړل غواړم څه خبره پکې نشته چېرته لاړو کالم ته دې ځین داسې هم کولی شي ګوره دلته یې راوړه لکه دلته یې وایي څه خبره نشته پکې ډرګ کولی شي لکه څه مسله پکې نشته کلته مطلب ته کلیک وکړه چېرته لکه لاړو ډیفالټ چېرته ځي روګانو ته ځي چېرته ځي روګانو ته لکه دا م راوړه دا م راوړه ګوره بیخي اوس بېربار جوړ شي چېرته لاړو روګانو ته راغی ښه راځم دا بعضې څوک ملک کوتم چې راځه که بعضې ختم کراته نو کلیک کدی بدل کا سویل ته ماته چې ریموو فیل کلیک کدی باندې ګوره دا ملک څه ریموو کا الکه دا دې خوښ نشو ریموو کا ګوره ډیلیټ کوئ مطلب لمنځه وړه دام څه ریموو کراته او دام څه ریموو کا څه خبره پکې نشته ته کولی شي مطلب څه کې دالته ویسې ښه
دا مثلا ماشاءالله ګوري ورته بل څه وایي ماته چې وایي چې را ریموو فیلډ او ویلیو سیټینګ ګوري دا دې باندې ځان پوهېږي دې کې بعض مې مسله ګان دي ښه زه ولې یو کار کوم ته مطلب بعض شی نور انتخابوم ښه په دې شکل مطلب اوسې را ورته مې داسې یو چل وکړه دا فیلډونه ختم کړه ښه دا مې لکه څه کړه فار ایگزامپل ته مې چېرې دا څه کړه ریموو کړه دام ریموو کړه او دام څه کړه ریموو کړه سیده دا مکمل مې څه کړه دې نه مطلب ریموو کړل ښه اوس لکه زما څه پکار ته مې چېرې دا فیس راواخله دا راواخیسته لکه ما ته اول څه کې شمیرل کوي کاونټینګ کوي څه کوي کاونټ مین شمیرل ښه دې نه به دام له منځه یوسو ښه دام څه کړه ریموو کړه اوس لکه ورته مې داسې چل وکړه لکه ما ته د فیس چې وبسه لکه دې خو اوس کاونټ راویسه کاونټ مین شمیرل هلکه سم مې پکار جمع یې کړه ته کلیکه څه وایي 14,000 روپۍ شولې ښه بیا دلته ډرګ کوم ته مې چېرې فیس راواخله په دې شکل مطلب زه غواړم کلیک کړه دې باندې اصل لکه اوسي کاونټ راته وباسه کلیک کړه اوس ګوره ما ته څه وایي لکه 3 نفر دي پکې هلکه بیا فیس راخلم داسې کومه ډرګ کوم هلکه دې څه وکړه ورته مې چېرې دا په دې شکل ماته راوړه ایوریج راته وباسه سره وباسه ایوریج کلیک کړه باندې لکه څنګه چل شو ماته څه ویل لکه 4,600 څنګه دی او 7 د یا ایوریج دی لکه خارازو بیا ته مطلب یو دنه بل پیډ راخلم څه کوم دلته ډرګ کوم ښه هلکه څه مې پکار دی ورته مې چېرې کلیک کړه باندې میکزیمم لکه پکار تر ټولو زیات کلیک کړه باندې ما څه ویل لکه تر ټولو زیات فیس 9,000 روپۍ دی ښه بیا مې چې لکه دا قسم نه وي د دې خلاف فیس فرقه څه وکړل ته کلیک کړه باندې لکه څه مې پکار دی منیمم مې پکار دی کلیک کړه باندې څنګه چل شو ماته چې 2,000 روپۍ تر ټولو کم دی ښه په دې شکل هم ته نه غواړې ته چېرې بل شکل ورته ورکړه کلیک کړل ته یو بله فنکشن استفاده کول لکه چې واوسي زما لکه څه پکار دی پروډکټ مې پکار دی ضرب کولو والا کلیک کړه باندې اوس ګوري خپل منځ کې څه سره ضرب کړ ډېر لوی عادت لکه څنګه شو مخکې راغی پکې چې دا فیس مکمل څه سره ضرب یې کړه کنو نو ډېر غټ عادت څنګه شو تی جوړ شو ښه دا قسم تاسو وایئ چې په دې شکل هم نه وي یو بل حالت ورته ورکړه ګوره راځه ورپس دلته څه مې لکه پکار دی ورته هم چېرې دلته ما ته څه کړه کاونټ نمبر ما ته وشمېره چې مطلب څومره نمبر دی ما سره کلیک کړه باندې څه ویل ته ما ته ګوره وایي چې 3 نفره څه کوم دلته شته دي څومره 3 نفره ښه بیا راځم ورپسې ته هم چېرې څه وکړه دا ما ته فیس راواخله دا فیلډ کې مطلب څه غواړم یو بل فارموله اپلای کول غواړم فنکشن کلیک کړه باندې هلکه څه وشي سټینډرډ ډیویژن دا د سټیټسټیک مربوطه موضوعات دي ښه ویریئنسونه دي لکه نو ښه ویریئنس مطلب یا سټینډرډ ډیویژن دی سیدان دا ویریژن پاپولیشن د تاسو ډېر موضوعات پدې کې دي ښه تاسو غواړئ چې مطلب په دې شکل نه وي شو ماته ویلو ښکاره ښکاره ته خو زه بل قسم غواړم ها دلته ماته څه لکه سمې په کار دی شو ویلیو بعض اوقات تاسو غواړئ چې یو بل قسم ته ډسپلی کوم ماته لکه نو کیلکولیشن لکه زما دا قسم په کار شو فار ایگزامپل ته ما څه کړل لکه دا فیلډونه زه ختموم دي نه ښه یا بیخي دا هغه څه کو بل ځای ته مطلب یې ګوره راځم دا انتخابوم دا مې انتخاب که څه وکړم ماته مطلب یو پیوټ ټیبل جوړ کړه ته کلیک کړه باندې کوم ځای کې لکه غواړم ته چېرې همدلته اوسي چېرته لکه غواړئ دلته کلیک اور باندې اوکې کا اوس څنګه شما سره مطلب صحیح انتخاب شو لکه لکه فیس مې په کار څه ما ته راوړه کلیک کړه باندې اوس ګوره پاس زما او مشاهده کوم ښه اوس ګوره ما سره فیس دلته راغی که نه دا به زه انتخاب کړم لکه څه قسم په کار دی ورته یم چېرې دا چلو که چې ما ته نمبر ښکاره کړه څه قسم لکه ګرینډ آف ټوټل کلیک کړه باندې اوس ګوره ما سره په دې شکل ډسپلی کېږي 100% څومره 100% ټوټل ما ته ډسپلی کېږي که نه مکمل نفر ما ته ښکاره کړل ښه په دې شکل ته وایي چې داسې نه وي لکه یو بل شکل ورته ورکړه ګوره ورته یم چېرې دا قسم نه وي کالم ټوټل کلیک کړه باندې اوس ګوره ما سره بیا هم 100% دی ځکه کلمونه همدا 3 دانې دي سیده ښه دې شکل ته مطلب وایي چې داسې هم نه وي څه وکړه ما ته دلته انتخابوم ورته چېرې رو کلیک کړه باندې اوس ګوره ما سره روګان هم اما 100% ډسپلی کېږي ښه دا قسم زما په کار نه شو ته هم چېرې بل حالت ورته ورکړه ګوره شو ویلیو څه قسم لکه زما په کار دی آف څومره مې لکه په کار ورته یم چېرې 2% ما ته ښکاره کړه کلیک کړه باندې څنګه چل شو اوس ما ته څه لکه نو یو ایرر مخکې راغی څه راغی ما سره ایرر مخکې راغی ښه دا قسم زما په کار نه شو لکه یو کار به وکړو دا به څه وکړه لکه سم ته وړو ښه کلیک کړه باندې اوس ما سره کوم دی دلته نه سم کېږي نو راځم ورپسې دا څه کوم سټیټ کوم دلته ښه څه وکړه ما ته مطلب ورته یم چېرې د رول نمبر ما ته څه کړه نه فیس به دلته ډسپلی کړو ورته څومره فیس 15,000 کلیک کړه باندې رانغی ما سره بیا هم ښه دا به څه وکړو دې ځای نه به ختم کړو ورته دا قسم ما ته مه ډسپلی کوه ښه ورته یم چېرې څه وکړه مطلب د دې نیکسټ والا ډسپلی کړه راته کلیک کړه نه راځي ما سره ولې ایرر پکې مخکې راغی ښه دا یو بل حالت ته تبدیلوو ښه هلکه څه مې په کار دی ورته یم چېرې دا ختم کړه ما ته پرسنټ په شکل ډسپلی کړه کلیک کړه دې باندې سو پیسره اوس ما ته سره ښکاره کېږي هېڅ نه ښکاره کېږي خو دا داسې همیشه څه قسم ساته لکه 100% یې ساته څه قسم هلکه ورته یم چې ما ته 100% ډسپلی کړه کلیک کړه باندې اوس ګورې څنګه شو ما سره یا هلته که ته مطلب نو کلکولیشن استفاده کوي نو پرابلم څه خبره نشته پکې ښه هلکه څه انتخاب دلته چې نو پرابلم کلیک کړه باندې
راغی ما سره ټوټل ما سره هغه ښکاره کېږي بله لکه تا ته وایي چې مطلب په کوم شکل یې غواړې نمبر فارمټ یې غواړې ګوره هماغه خبرې موږ تاسو چې کوم مخکې خبرې کړې وې ښه افغانۍ یې غواړم مطلب 3 خانې اشاره ورسره راشي دا مختلف قسم موضوعات پکې وو دا قسم ډسپلې کې کلیک کړی اوس ګوره دا د رما سره څنګه شلته راغله ښه دا مطلب د ویډیو دپاره اوس دا تاسو که مطلب وکړه چې مطلب زه فلټر دپاره غواړم ګورې په دې کلیک وکړئ نو ګوره را کلیک ورباندې وکړه ګوره هماغه موضوعات دي ښه فیلډ سیټینګ باندې کلیک کوي ګوره هماغه موضوعات پکې څنګه شول دوباره بیا راغله درته وایي چې لکه په شي باندې غواړئ ګوره ورته یم چېرې زه مطلب سرچینګ غواړم پرنټ آوټ په شکل مطلب غواړم ما ته یې چېرې شو آیټم لیبل ان آوټلاین فارم سیدا شو آیټم لیبل ان ټول بار باندې مطلب غواړئ کوای چې نه ریپیټډ آیټم لیبل مطلب غواړئ که نه غواړئ او انزرټ بلینک لاین آفټر ایچ آیټم لیبل په دې شکل غواړي یا شو آیټم ویت نو ډیټا ښه دا مطلب څه کوم پیرن غیر فالو کومه ښه دلته تاسو مطلب څه انتخاب کوئ ورته اټومیټیکلي ښه او که ته مطلب راشي ورپسې چېرته قلم ته راشي فار ایگزامپل ته ما څه کړل قلم واچوو ورته مې څه وکړه دا مطلب ختم کا دلته سټوډنټ کوو ښه دا مې څه کړه ورته اډ کړ نو ګورې که زه په دې کلي وکړم نو ګورې هماغه موضوعات ما سره څه کېږي دوباره راځي سیدا ښه راځو دا څه کو پهلې زه کلوز کوم سیدا د دې کنټیکچوال ټبونو ته راځو چېرته لکه نو کنټیکچوال ټبونه ګورې څه لري لکه نو پیوټ ټیبل ټولز کلیک کړی باندې اوس ګوره دلته ما سره کوم د 2 ټبه نور لري ښه ښه دې لپاره چې دا موږ تاسو سپارو کول څه یو دنه نوی هغه جوړوو ښه پیوټ ټیبل جوړوو سیدا ښه دا اوس کوم تاسو مطلب ته چې دلته دی خیر څه مشکل نشته دلته جوړوو راځه ټیب دی باندې کلیک کوم لکه چېرته ډیټا دلته ده ما سره ګوره دا مې انتخاب کړه ښه اوس ما چې لکه چېرته غواړئ ته مې چېرته دلته غواړم ګوره سم انتخاب کړه ورته ایگزسټینګ ورکشیټ دلته غواړم ګوره دا مې انتخاب کړه دې ځای کې څه کړه ما سره ډرګ کړه کلیک کړی ونه اوس ګوره ما سره څنګه شول ته دا راغی ښه او نوم ورته ورکړئ چې پیوټ ټیبل سیدا ښه دې کله که ستاسو په کار دی ورته اډ کوه نو ګوره ورته یم چېرې فار ایگزامپل څه که دا سټوډنټ نیم چې کوم دی څه که رو کې راته راوړه ګوره سټوډنټ نیم سره کوم دی رو کې به راشي ښه فلټر لکه شي باندې غواړم ورته یم چېرې دا په رول نمبر باندې فلټر غواړم او څه وکړه لکه فیس یې څه کوه ماته جمع کوه یا کاونټ کوئ ما بلکې دا څه کوه ماته جمع کوه سم ورته ووایه ښه کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ هماغه راغی سیدا ښه راځو ورپسې دلته بله لکه څه وایي چې پیوټ ټیبل ته مطلب په کوم شکل غواړئ اوس ګوره ما چې لکه پیوټ ټیبل نیم چې اوس کوم نوم شته نه آپشن نه مطلب غواړئ صفره کې نه غواړم مطلب پیرن زما چې کوم آپشن په کار نه دي سیدا ښه دا لکه انتخابوم هلته کلیک کوم اوس ګورې ما سره کوم دي بعض آپشن نور څنګه شول فعاله شول څه وایي ما ته لکه چې پیوټ ټیبل نمبر 4 په دې کلیک وکړه هلته ما سره کوم دي مختلف قسمه چې د آپشنونه دي ښه ګورې څه وایي لکه میرج ان سینټر سیل وذ لیبل سیدا لیبل مطلب غواړئ مختلف قسمه چې دلته ما سره دي آپشنونه دي ښه ګوره فار ایگزامپل ډسپلې ده لکه پرنټینګ ده ډیټا ده مختلف قسمه سره دلته آپشنونه لري ښه لیاوټ کله که څه وایي فار ایگزامپل وایي چې میچ کراته سیدا څه غواړي مطلب میچ کول غواړي یو ځای کول غواړي بله لکه څه وایي چې وین از انکمپیکټ فرام انډیډ رو لیبل ونه لکه 2 کریکټره 3 څلور سیدا انډیډ مطلب ته غواړي او بل وایي چې ما ته ډسپلې که فیلډ لکه څه قسم غواړي ډاون مطلب غواړي دین اور یا اوور دین ډاون په دې شکل مطلب چې دا قسم سیدا ښه بل وایي چې ریپورټ فلټر فیلډ فر کالم الکه دومره ورکا ورته سیدا فار ایرر ویلیو څه که ماته مطلب د ایرر لپاره وایي چې مطلب ایرر دی ښه دا قسم ماته راوړه او ایم ټي سی لپاره وایي چې ماته مطلب دا ایم ټي دی ښه یعنې مطلب خالي دی ښه اټو فیټ کالم ویت ان اپډیټ دا صحیح خبره ده مطلب څه کوي دا خپله ځان اپډیټ کوي او بل پریسرف سیل فارمټینګ ان اپډیټ څه کوه مطلب د سیل فارمټینګ اپډیټ کوه راته دې کې ټوټل خبرې ده لکه نو څه وایي چې شو ګرین ټوټل فار روز مطلب دا غواړي ګرین ټوټل ډسپلې کې درته او که نه غواړي غیر فعاله کړه او که وایي چې شو ګرین ټوټل فار کالمز د کلم لپاره څه که ماته ډسپلې کړه بله لکه څه وایي فلټر دی وایي الاو ملټیپل فلټر پر ښه فلټرس پر فیلډ مطلب ته بعض اوقات غواړي چې په یو فیلډ کې ډېر هغه څه کې مطلب دا سرچ کړم فار ایگزامپل وایم چې لکه آی ډي نمبر باندې غواړم سټوډنټ نیم باندې غواړم او پروګرام باندې غواړم سیدا دلته ما سره کوم ډسپلې څه وایي لکه شو ایکسپینډ ان کولپس بټن تاسو مطلب غواړئ چې ایکسپینډ او کولپس بټن څه کې استفاده کوي جمع علامه چې ورسره تللی سیدا او شو کنټیکچوال ټیپ مطلب ډسپلې کول غواړي کنټیکچوال ټیپ ښه دلته مطلب نور آپشن وایي چې ډسپلې فیلډ کیپشن ان فلټر ګروپ ډاون سیدا داسې ورپسې مخ راځه سورت کولی مطلب غواړي ته چې ایم تر جیډ پورې څه که ماته د سورت کا او که وایي چې نه سورت ډیټا ان سورس order د پرنټینګ خبره ده ښه پرنټ ایکسپینډ ان کولپس بټن وین ډسپلې آن پیوټ ټیبل او ریپیټ رو لیبل آن ایچ پرنټډ پیج او سیټ پرنټر ټایټل دا اوس ما څه کړه غیر فعاله کړه ډیټا کوس ماته چې لکه سیو سور ډیټا ویت فایل سیو کولی غواړي او که انیبل شو ډیټیل معلومات د ډسپلې کوي چې د کوم ځای نه تا مطلب راوړی ښه او ریفریش ډیټا وین اوپنینګ فایل دا تاسو څه کوي فعاله ساتي بیا ښه دی سیدا هلته ما سره کوم دي څه وایي الټرنیټیو ټیکس دی ښه کوم مطلب ټیکس ورکول غواړي دا پیرن زه ته ونه ورکوم ښه دا وکړي کومه ښه راځو ورپسې دلته لکه
ما اوس پیلن کوم هغه انتخاب کړی فیلډ انتخاب کړی سوی ماته اکټیو فیلډ اس نیم د تاسو لکه دې نیم ته کولای شي مطلب باز شین څه کې پکې تغیرات راوړي ښه هغه د فیلډ سیټینګ مربوطه شین پکې دي ښه بل لکه څه وي چې ډریل ډاون او ډریل اف سیدا باز اوقات تاسو مطلب سو فیلډونه څه کوي ورکول غواړي ګوره دا کس مطلب ما څه کړل ډریل ډاون کولای شي او اف کولای شي سیدا خدا اوس ګوري څنګه دی ما سره غیر فعال سو لکه شو د آیټم چایلډ you can double click an item and show the child اوس ګوره ما سره کوم دلته چایلډ دغه نه لري کنه ګوره دا مې لکه څه کا کولپس کا او ایکسپینډ کا سیدا خو پهله لکه ما څه په کار دی ایکسپینډ کراته ہے کولپس کراته سیدا پهله د دوا چې کوم مطلب غیر فعال دی ښه چایلډ فیلډونه زما سره نشته دي ښه کوم قسم لکانو یو مین فیلډ بل چایلډ فیلډ لکه دلته ما سره ګروپونه لکانو ګروپ سلیکشن سوی لکه کناډ ګروپ د سلیکشن او کوه چې نه ان ګروپی کله کا بعض اوقات تاسو مطلب دا څه کول غواړئ ګروپ کول غواړئ دا مې لکه څه انتخاب کا کلیک کړئ باندې اوس ګوري غیر فعال شو مثلا نه ګروپ کیږي سیدا ښه بعض مشخص ریکوایرمنٹ لري دا تاسو کولای شئ ګروپ کولای شئ بیا ښه سیدا ښه دا مې لکه څه ختم کړ بل څه لکه انسرټ سلیسر موضوع سره بیا مر روانه چې د کیسه کار کی کلیک کړئ باندې فار ایگزامپل غواړئ څه کې سرچینګ وکړئ څه وکړئ سرچینګ لکه چې باندې غواړم رول نمبر باندې وکړئ کله مستقیما چیرې ما سره دا راغی دویم نمبر په کار کلیک کول باندې څنګه چل شو مستقیم ما سره کوم دا ډسپلی کیږي لکه دریم نمبر په کار کلیک کول باندې ډایرکټ ما سره ځي کنه عمر اول نمبر څوک دی لکه عثمان دویم نمبر څوک دی جان دریم نمبر عمر دی سره د سره پرس فرق کوم سرچینګ د پاره په خپل سلیسرم چې کوم د سلری خپل ځان ته مشخص کنټیکچوال ټبل لري ښه بیا په دې لخر سټپ بای سټپ کار کړه اوس ډیلیټ کړم ښه دا به ډیلیټ کو ختم وکړو خدا مې لکه انتخاب کړم زموږ په چیرته کنټیکچوال ټب تر زمانه انالایزس خبر لکه سوي چې انسرټ ټایم لاین کلیک کړئ باندې پر ایگزامپل څه د ماتره لکه غواړم چې د ډیټ په تر باندې سرچینګ وکم کلیک کړئ باندې الکه کوم په کار دی تم چې اگست والا اوس ماتره نشته کنه جنوري ولا ته پیدا کړ سپټمبر ولا پیدا کړ اکتوبر ولا ګوره د دې په تر ته کولای شي مطلب څه کې سرچینګ وکړي خو چې باندې لکانو ډیټ باندې تاریخ باندې سیدا خدا ختمو ملکه پیلم دا نه غواړم ښه دا زموږ تاسو کوم دی بادي ټاپک دی بل خیر سټپ بای سټپ کار کوو خبر لکه سوي چې مطلب ته غواړي څه کې دا ریفریش کې ریفریش آل چې دا مال څه کوم مطلب ریفریش کول ډیټا او کوه چې مطلب چینج سور کلیک اور باندې کوم بل ځای کې مطلب تا ډیټا ته سورس څه کولای شي چینج کولای شي ورته کوم بل شیټ کې تاسو کوم دي معلومات دي څه غواړي چې غنه مطلب ټیبل څه کې جوړ کې ها اته تمہارا څه لکه ساکشن په کار دي کلیر کاله قسمه په کار دي کلیر آل مکمل سکا ختم کا او کوه چې نه مطلب کلیر سلیکټ لکه په دې شکل مطلب ته غواړي تم چې کنټرول زیډ دوباره لکه راوړه سیده ما سره راغی ها ته کولای شي مطلب فلټر هم څه کې دي مطلب ختم کې کلیر آل فلټرز او کوه چې مطلب سلیکټ می پکاره سم پکاره لکه انټایر پیوټ ټیبل کلیک کا څنګه چل شو مکمل پیوټ ټیبل مله څه انتخاب کړ خاوي چې لکه لیبل او ویلیو می پکاره دي یا کوه چې پر ایگزامپل صرف ویلیو می پکاره دي اوس ګوره ما سره چی راغلل صرف عددونه ټایپ ما ته انتخابوي او کوه چې صرف لیبل می پکاره اوس ګوره ما سره چی راغلل دا ای بی سی ټیکس پکې راغی خا کوه چې مطلب انیبل سلیکشن اوس ګوره زما مطلب څه کول شم ته انتخابول شم خا دا اوس ګوره ما سره انیبل شو خان خبره لکه سوي چې مطلب ته غواړي موو پیوټ ټیبل ګوره دا انتخاب کله کسو کما ته دغه موو کا کلیک کړي باندې چیرته لکه غواړم تم چر نوی ورکشیټ ته کلیک کړي باندې څنګه چل شو ما سره مګه پیوټ ټیبل چیرته لاړو یو نوی ورکشیټ ته مطلب لاړو خارازو بیا بل لکه سوي چې مطلب ته څه غواړي د دې مطلب ته څه کول شي موو کول شي خلک اساس په کار دی تم چر کیلکولیټډ فیلډ می په کار دی اما خبره پکې د لکه سو کا کوم فیلډ لکه ته مشخص کوي خای کول فارمولا ورته ورکل کچې ایکوال سم کراته پلان کې سیدا په دې موضوع باندې تاسو ور سکار کوو خلک ایکوال سم کراته فیس مطلب څه کماته سم کا ته مشخص کولم چې فیس می په کار دی ښا انسرټ فیلډ کله کډيري خبرې دي کې شریخه سټپ بای سټپ دی باندې تاسو کو کار کوو ښا خبره لکه سوي چې مطلب ته غواړي څه کې کیلکولیټ ټي آیټمز مطلب ته انتخابول غواړي یا سول آرډر اوس ماته کوم مطلب نشته دی ښا if the value in pivot table is affected by two or more calculated item the value is determined by the last formula in solved over ښا بل څه ویل کوي چې مطلب لیست فارمولا کلیک کړئ ونه اوس ګوره ما سره کوم دي داسې کې معلومات راته کوي ښا فارمولا فیلډ او داسې نور سره د کې تاسو کې مطلب معلومات درکوي ښا کنټرول ډبلیو پریس کوم پس دم چر څه کومه دوباره دا ختم کا اعظم پس انالایز تا خدا مسله مشوله بل لکانو اولپ دی ښا او ال ای پی دا ګوري ځان ته بل موضوع ده ښا ډیر ذات مهم شان پدې کې دي خبره لکه چې ما سره ریلیشنشپ د لکه دا موضوع کوم د چیرته ولو به ور سره خره پدې باندې کار کوي بل ټاپ کیمرا روان چې ریلیشنشپ چي دی دا په 2013 کال قانون نو راغله ښا سیدا خدا لکه ما سره کوم دی پیوټ چارت دی ښا سیدا کلیک کړئ باندې لکه ساسه په کار دی پیوټ چارت په کار دا مسله باندې زله ګور سکار کوم او ریکمندډ پیوټ ټیبل ګوره اوس ما ته چې مطلب په دې شکل مطلب وسیدا نو ما سره په ما شکل باندې راغی او بل څه لکه شو کړه ته لیست خره کا
فیلډ لیست ښکاره کېږي نه ورته مې ښکاره کړه ده ګوره دا مطلب چې دی فیلډ لیست دی ښه هلکه څه مې په کار دی چې را بټن والا ډسپلی کا تاسو ګورئ موږ تاسو وروسته وایو چې دا کولپس او ایکسپینډ بټنونه دي ښه او بله لکه شو فیډ هیډر فیلډ هیډر مطلب غواړي او که نه یې غواړي سیده ښه دا راځم ورپسې د ډیزاین ټاپ ته راځم دې کې ګورئ ما سره کوم دي سټایلونه دي ښه فار ایگزامپل د درېیم نمبر ته راغلم ورپسې دې کې مې لکه څه انتخاب کړ ته سب ټوټل ګوره ډو ناټ شو سب ټوټل کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما سره مطلب رانغی ځکه دلته ما سره کوم دي سب ټوټل نشته دی ښه او کوای چې مطلب شو آل سب ټوټل باټم ان ګروپ ته به مکمل ډسپلی کوي سیده او کوای چې مطلب شو آل سب ټوټل ان ټاپ ګروپس اوس ما سره نه راځي ځکه ما دا پکې اډ کړي نه دي ښه ګرین ټوټل لکه په کار دی چې ښه آف فار روز ان کالم ما سره مطلب دا نه درغلی ځکه ګرین ټوټل ته ما ورته انتخاب کړی نه دی ښه په دې ویډیو کې هلکه سیده ښه وایي چې مطلب ون فار روز ان کالم دا قسم مطلب غواړي یا چېرې آن فار رو اونلی او که کلم لپاره یې غواړي سیده همغه موضوعات پکې دي دا ما سره کوم مطلب لی آوټ دي شو که لکه په دې شکل مطلب اوس ګوره که دا مطلب ما انتخاب کړه ورته شیټ نمبر 1 ته درغلم ښه دا مې لکه څه که انتخاب کړه ورته راځم ورپسې چېرته ډیزاین ټپ ته لکه راغلم دا څه که ماته دا شکل مطلب اوسي یاره څه که په دې شکل مطلب اوسي دا چینج کېږي ولې نه ما سره ځکه ما بعضې ایټمونه پکې نه دي اډ کړي ښه ښه بله لکه څه وایي چې مطلب په دې شکل ته نه غواړي ګوره ورته چې را په دې شکل مطلب اوسي دا رو بلینک لکه انزرټ بلینک لیټر لاین اف ایچ ادر سیده په دې شکل مطلب غواړي او کوای چې نه ریموو کله که ختم کا سیده هلکه کالم هیډر ډسپلی کوه ما ډسپلی کوه دا ګورې مختلف قسم چې دي سټایلونه لپاره دي ښه بانډ ان رو ډسپلی کړه راته کالم هیډر ډسپلی کوه بانډ ان دا راته ډسپلی کوه سیده دا ما سره کوم دي شکلونه دي ښه داسې ګوره په دې شکل غواړي دې شکل باندې غواړي سیده سټایل دی فار ایگزامپل دې شکل مطلب اوسېده دا مختلف قسم حالاتو کې تاسو څه کولی شئ استفاده کولی شئ ښه دا څه کوم لکه کنټرول ښه دا باندې کلوز کوو سیده راځم چېرته انزرټ ته لکه دا پیوټ ټیبل ولکه اوس غواړم چې دې نه یو چارټ جوړ کړم لکه څه به انتخاب کوم ورته پیوټ ریکمانډډ پیوټ ټیبل کلیک کړه دې باندې هلکه کوم ځای کې اوس ته چې ډیټا رینج زما دلته دی لکه ګوره ډیټا انتخاب کوه ورته چېرته لکه غواړې ورته مې دلته مطلب غواړم ښه دا مې انتخاب کوه ورته کلیک کړه دې باندې بټن باندې اوکې کړه نو اوس ګورې ما سره چې شو په دې شکل دغه اوکې کړه ډایرکټ څنګه چل شو ما سره دې ته بیا مې انتخاب ولې څه خبره پکې نشته خو دې کې ګورې یو نوې خبره ده چې ما سره پیوټ چارټ دی لکه نو دا مسله ګورې دلته بیا هم را روانه ده چېرته دلته را روانه ده موږ تاسو ورباندې کار کوو چې دا مطلب پیوټ چارټ څه کار کوي خو یو آیډیا تاسو ته مطلب در کوم ښه دا سره پرې صفر کوو د دې په تر تاسو مطلب څه کوو بیا انالیسز تحلیل کوو ښه فار ایگزامپل څه قسمه لکه ما ته کړه چېرې دا مطلب اس نیم دی فار ایگزامپل او دا فار ایگزامپل کلاس دی ما سره سیده او دا ما سره کوم مطلب فیس دی اوس زه غواړم هلکه دا څه کړمه دا به یو ځل سم ته وړم څه که دا ما ته سم که اوکې که اوس هلکه څه وکړه پیوټ چارټ یې جوړ کړه کلیک کړه دې باندې په دې شکل یې غواړې اوکې که لکه مستقیما څنګه چل شو ما سره چارټ هم ډسپلی شو دا وروسته وایو ښه څه په نوم سره د پیوټ چارټ په نوم ځان ته یو بله مسله ده ښه خپل څه لري مشخص کنټیکچوال ډبل لري ان 3 دنې ډبل لري ښه انالایز ډیزاین او فارمټ سره بیا برخه ورباندې په دې باندې سټیپ بای سټیپ کار کوو ښه دا به انتخاب کوم دا به ختم کړي سره راځو ورپس دلته لکه ډیزاین مثلا څنګه شوله خلاص شوله ښه دلته بل ما تاسو لکه چې دا ریکمانډډ وو اوس هلکه زما څه پکار دی ټیبل مې پکار دی څه قسم ګورم فار ایگزامپل شیټ نمبر 1 ته زه راغلم اوس غواړم دې څه کوم ټیبل جوړ کړم کوم ځای نه غواړم ته چې دې ځای نه ماته څه کوي یو ټیبل جوړ کړه کلیک کړه دې باندې اوس ګورئ څنګه چل شو ما ته مستقیما یو ټیبل ته جوړ کړو ښایسته سټایل هم لري او په خپله ټیبل چې کوم ما سره څه لري مشخص کنټیکچوال ټب لري څه په نوم سره ټیبل ټولز ښه راځئ په دې کار وکړه لکه ما ته څه لکه ټیبل نوم څه دی ټیبل 1 ریسایز کړه لکه ته فار ایگزامپل بعض اوقات څه کول غواړې ورته هم چې راسي چلو که د یو کلم پکې مې انتخاب وکړه خیر څه خبر نشته پکې اوس ګوره دا مې انتخاب کړه کلیک کړه دې باندې ایو یې څه کړه لیمنز یې وړو ریسایز یې کړ ریسایز څه مطلب چې یو کلم ته ختم کړه یا بعض اوقات تاسو مطلب د دې کلمونو پراخوالی زیاتوي کموي دې هم تاسو کولی شئ هغه څه کړئ ریسایز کړئ بله لکه څه وایي چې سمرایز ویت پیوټ ټیبل کلیک کړه دې باندې څه قسمه لکه غواړم ته چې په دې شکل باندې کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما سره ډایرکټ چی راغلل پیوټ ټیبل بیا راغله لکه اوس مطلب غواړي چې دا انالایز کړي هلکه څه مې پکار دی چې دا ماته څه کلته راوړه کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما سره څه کړي ډایرکټ همغه ټیبل مطلب باندې جوړوي ښه راځه ورپسې بیا دلته د خپل شیټ ته راځم دا مې انتخاب کړه لکه ډیزاین ته راشم بله لکه څه وایي چې ریموو ډوپلیکیټ بعض اوقات تاسو مطلب په دې کې چې کوم دی تکرار شیان راوړئ څه راوړئ تکراري شیان فار ایگزامپل تاسو ګورئ ورته په دې کلم کې ما سره ډوپلیکیټ شته که نه تکراري کړي میل 3 ځله تکرار راغلی دی ریموو کړه لکه کلیک کړه دې باندې څه لکه وایي کوم کلم کې ستا پکار شو ګورئ ته چېرې کلم 1 2 3 4 هلکه په دې 5 کې دی ما سره ګور دا ټول څه کوم غیر فعاله کوم ښه صرف کلم 5 مې هلکه پکار دی که نه په دې کلم کې ما سره کوم دی چې دي ډوپلیکیټ راغلی نور باقي چا سره ډوپلیکیټ نشته کلیک کړه دې باندې څه وایي لکه څنګه چل شو ډوپلیکیټ څه کړل درته ختم کړل ښه کنټرول پلس زیډ پریس کوم ورپسې بله لکه څه وایي چې کنورټ ټو رینج دا ګورې ډېر مهم شی دی
بعض اوقات تاسو فار ایگزامپل دغه هغه غواړئ څه کوي مطلب چیز ته چینج کوي یو عادي رینج ته لکه دا 90 چې کوم دی اوس ما سره څه غواړم لکه تم چېرې دا څه کنورټ کړئ کلیک کړئ باندې څه وایي لکه ډو یو وانټ یس څنګه چل شو اوس خپل نارمل حالت ته راغی ټیبل ته راغی ښه کنټرول زیډ پریس کوم پس یو تم څه وکړه دوباره راشه ډیزاین ته راځم بل لکه څه وایي چې مطلب سلایسر تاسو مطلب مخکې مو چې سلایسر سره فرق کوو سرچینګ دپاره په دې کلیک وکړه لکه سمې په کار دی چې کلمونه باندې څه کوم سرچینګ کول غواړم اوکې کړه لکه څنګه چل شو اوس ما سره ګوري د چا ریکارډ په کار دی نمبر 3 په کار دی کلیک څنګه چل شو زاهد 3 کلمه د مطلب میل دی سر پاسه مخ راځه الکه څوک مې په کار دی چې دویم نمبر په کار دی دلته ټایپ کولم شو ته پر ایگزامپل چې بلنک مې لکه په کار شو یا اول نمبر باندې ډسپلی کا چې خو لکه اوس ما څه په کار دی دا ختم کړي نه ریکارډ څخه ما مکمل ډسپلی کا خدای مې ختم کړه لکه بیا انتخاب هم ورته ډیزاین ته راځم بل لکه څه وایي چې ایکسپورټ بعض اوقات تاسو مطلب غواړئ دا څه کوي ایکسپورټ کوي بهر ته مطلب څه کوي ولېږئ څه قسم ګوره زه په دې کلیک کوم لکه شیر پاینټ ته لګل غواړم چېرته لګل غواړم شیر پاینټ څه لکه ایکسپورټ ټیبل ټو شیر پاینټ تاسو دې باره کې ما ویل چې لکه دا چې دی دا په خپل یو سرور دی لکه چې ما سره شیر پاینټ سرور دی لکه چې دی سرور دی ښه پیله لکه دا ما سره انسټال نه دی ښه دا څه کوم کینسل کوم لکه ښه بله لکه څه چې ریفریش کړه لکه ډیټا څخه ماته ریفریش کړه صحیح ده اوس ګورې ډیټا مې چې ریفریش کړه څنګه شو لږ سایز کم کړی شو ما سره ښه دلته بله لکه څه وایي چې ستاسو په کار دی ډیټا رینج پراپرټي ګوره بعض اوقات تاسو مطلب غواړئ چې د دې پراپرټي مطلب ډسپلی کوي نو څه کولی شي د دې مطلب دا ته انتخابولی شي او کولی شي نه هلکه زما څه په کار دی اوپن ان براوزر په براوزر کې راته اوپن کړه لکه خو پهله ما سره کوم دی دا ټیبل چې کوم دی په پیج لیاوټ کې ما سره کوم مطلب دا انسټال مطلب ثبت شوی نه دی ښه بل څه لکه وای انلیک ډسکنیکټ ډسټیبل فرام د سرور ګورې با شان مطلب څنګه دی ما تاسو چې شیر پاینټ سره مربوطه شیان دي ده ښه مطلب هیډر وی غواړئ نه یې غواړم ګوره پاس کړه کېږي که نه کلم 1 2 3 نه یې غواړم لکه ټوټل رو غواړم اوس ګوره ماته لاندې ډسپلی کېږي که نه څونه پرې دي ما سره وایي چېرې ګوره وایي اتنه پرې در سره دي چېرې ټوټل دومره شول ما سره دا جمع کړل ماته ښه بانډېډ رو مې لکه په کار دی دې شکل باندې غواړئ فرست کلم مې لکه په کار دی لاست کلم مې په کار دی ګوره صحیح ده او بانډېډ کلمونه مې په کار دی صحیح ده ښه بل لکه څه وایي چې شو فلټر بټن کلیک کړه دی ګوره ما سره ته څه ښکاره کېږي فلټر بټن نه ښکاره کېږي څه وکړه لکه دا ختم کړه ته او بل چې ما سره ته کویک سټایل دی لکه په دې شکل مطلب غواړي دا ګورې چې تاسو سره د دې پیوټیبل سټایلونه دي موږ تاسو سره صحیح ده ښه دا شکل زما په کار نه شو تم چېرې دا قسم سټایل ورته ورکړه ښه دا قسم تاسو په کار نه شو تم چېرې دې شکل باندې مطلب څنګه شي یو سټایل ورته ورکړه ښه دا اوس زموږ تاسو سره په انزر ټب کې ټیبلز ګروپ